دا یو وظیفه ده کله ناکله مسلمانان په سختو مصایبو کې مبتلا شي او پریشانه چې خدا پاکه سحر لسی چلو کم او داسې یو سخترین مصیبت او مسله تا راغلی د خلکو د طرف نه راغلی یا اس یو مصیبت راغلی زه تا ته په قسم سره بیان ته به دا وظیفه ماښام چې څومره کډه ناسته ستا خپل کور کډه چې څومره ناسته هغې باندې دا وظیفه چې ماښام مونځو کې که نه او مخ په قبله کښېنه اول آخر کې درود شریف به وایي او بیا دا ووایه حسبنا الله و نعم الوکیل حسبنا الله و نعم الوکیل 313 پیرې به ووایي او بیا به دعا وغواړي سحر ته خپل حاجت سینګ کوه چې الله پاک ستا هغه مسله د مشکله مسله الله تعالی حل کړې ده او که نه ده حل کړې ورونو په یقین سره به ووایي او مخ په قبله به کښېنې داسې به نه وایي چې حسبنا الله و نعم الوکیل حسبنا الله و نعم الوکیل دا به نه وایي بلکې ښه مضبوط یقین سره او په صحیح الفاظ سره چې حسبنا الله و نعم الوکیل حسبنا الله و نعم الوکیل حسبنا الله و نعم الوکیل دا وظیفه وکړه 313 پیرې 314 پیرې اول آخر کې درود شریف وایه انشاءالله ستا څومره پریشاني ده الله به سهار له ختمه کړي الله به ستا په حق کې د خیر فیصله بیا کړي